منه په دې یو څو ورځو کې تقریبا 100 نه زیاتو کسانو په نیټ باندې دا پوښتنه وکړله چې یاره یو ښځه ده ووایي چې یاره ما تاله یو سړي ته ووایي ما تاله ځان په نکاح باندې درکو او ورته ووایي چې ما قبوله کړې نو آیا دا نکاح وشوله او که نه ډېرو له مې جواب ورکړلو پرون یو ځای کې ناست وم نو هلته کې یو سړی رالو داسې هلکې غوندې و چې کېناستو ویل یو تپوس کولی شم مولوي بلکل ولې نه هسې هغه خو ویل خدای زما یې توبه وي ما ویل ولې څه مسله ده څه پریشاني به ویل دلته یو ښځه شیرینه په نامه باندې او ویل هغه د سلیم خان سره ویل هغه ته ویلي چې یاره ما تاله ځان په نکاح باندې درکو ما تاله ځان درکو هغه ورته ویل چې ما قبوله کړلې 3 ځلې دا خبره وکړله ویل د دې دا واده وشو که نه ما ویل دا نامه ما اخله هغه راته ویل دا مسله په نیټ باندې روانه ده نو زموږ مسلمانان بیا هله تپوس کوي کله چې نیټ ته مسله روزي ګیني ځان نه خبرې په دین باندې نو ما ورته ویل چې نه دا نکاح نه کېږي وجه دا نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ایما امرأة نکحت بغیر اذن موالیها فنکاحها باطل 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 کمه یوه زنانه چې ځان د خپلو مولا د خپلو ورثو د خپلو ورونو خویندې پلار رور د ده نه علاوه ځان په نکاح باندې ورکړي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دا نکاح باطله ده دا نه ده شوې دا یو د الله د نبي صلی الله علیه وسلم خصوصیت و چې زنانه به راله ای د الله رسوله ما تاله ځان په نکاح باندې درکړلو که نبي صلی الله علیه وسلم به قبوله کړله نو قبلولی به شوه لیکن د بل چا دا خصوصیت نشته دی چې یو زنانه ته ووایي چې او ته ما قبوله کړې ده وجه دا چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې څنګه خاوند کیدی شي هغه شانتي مولا مو ځکه د ټول امت پلارو او ولی همو نو نبی صلی الله علیه وسلم قبلولی شوه لیکن زه ته خو ولی نه یو که نه نبی صلی الله علیه وسلم تر دې پورې فرمایي چې کله د یوې ښځې ولی نه وي نه یې روري نه یې پلاري نه یې بچی نه یې ترې خاندان والا سړی نه وی فالسلطان ولیو لمن لا ولی لها وی سلطان بادشاہ حاکم علاقې مشر دا هغه چا ولی دا چا چې ولی نه یو نو دغه نکاح نه کېږي